اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی لیکچر دی ډرابیکس آف بوهر اټامیک ماډل اینڈ ټرمز ریلیټډ ټو ایکس ریز. په تیر لیکچر کې مونږه بوهر اټامیک ماډل باره کې ډسکشن کړو او مونږه څه کلکولیشن کړو، ریډیس هم معلوم کړو، د یو کوانټایز آربیټ چې دی نو د هغې ریډیس هم معلوم کړو، انرژي معلومه کړې وه او بیا چې دی مونږه سو فارمولی چې دی نو هغه چې کوم امپیریکل فارموله بالمر سیریز کې استعمال شوی وه نو هغه د هغې پروف هم کړی مونږه او ډسکشن هم کړی و ډفرنٹ انرژي لیولز باره کې. نو نن چې دی نو مونږ به ډرابیکس هم ډسکس کوو او څه ټرمز چې دی څه ډیفینیشنز چې ایکس رے سره ریلیټډ وي هغه به ډسکس کوو. نو لومبنی چې دی موږ سره ډرابیکس وو په بوهر اټامیک ماډل کې. په بوهر اټامیک ماډل چې دی نو د څه چل کړی و، د چې کوم ډسکشن کړی و د ویلي و که نه چې موږ سره چې دی ایکسپلینیشن یې کړی د الکتران باره کې. نو اوس چې دی اوس د کې ډرابیکس څه شی و، الکتران باره کې خو د ډسکشن کړو چې الکتران چې دی نو د نیوکلیس نه چاپیره چې دی ریولیوشن مطلب دا دی مومنٹ کوي، د نیوکلیس نه اراؤنډ چې دی نو دی ریوالوینګ کوي. ښه اوس د چې دی نو د چې کوم دا خپل بور اټامیک ماډل اپلای کړی نو دا د صرف په هایډروجن ایټم باندې اپلای کړی و، ٹھیک شو، په هایډروجن ایټم باندې. او بل چې دی نو د مطلب دا ایکسپلینیشن چې دی نو ایکسپلینیشن د هغه څیز کړی چې هغه ایټم ایکسپلینیشن یې کړی چې په هغې کې موږ سره یو الکتران وي. اوس هایډروجن دی نو په هغې کې یو الکتران دی او هایډروجن ایټم کې چې یو الکتران دی نو بس د صرف د یو الکتران والا ایټم باره کې ډسکشن وکړو، د هغې سپیکټرل لاین باره کې ډسکشن وکړو، ٹھیک شو. نو موږ سره چې دی موږ سره سنگل آئنائزڈ هیلیم هم کېدی شي، ٹھیک شو، سنگل آئنائزڈ هیلیم موږ سره کېدی شي، ډبل آئنائزڈ لیتیم کېدی شي موږ سره، ٹھیک شو، دا دوه موږ سره کېدی شي. او سنگلی آئنائزڈ څه کېدی شي، سنگلی آئنائزڈ ایټم څه مطلب دی، د سنگلی آئنائزڈ ایټم مطلب دا دی چې موږ سره کله هم مطلب دا دی یو ایټم دی او هغې نه چې دی د هغې نه مونږه الکتران وباسل غواړو، الکتران هغې نه بالکل مونږه وباسو، الکتران د هغې ایټم نه جدا شو نو مطلب دا دی چې په هغې به پازیټیو چارج راشي، چې پازیټیو چارج پرې رالی نو مطلب دا دی د دې مطلب دا شو چې مونږ سره دا آئنایز شو، ټیک شو. د هغې دپاره څومره انرژي پکار وي نو هغه مونږه ویلو چې انرژي لیولز کې مونږه ویلو چې هغه مونږ سره اینډ کله د انفینټي برابر شي نو دومره انرژي چې مونږه کله دومره انرژي لیولز ته چې مونږ ورشو یا دومره انرژي مونږ فراهم کو نو مونږ سره چې دی دا ایټم نه چې دی نو هغه خپل هغه الکتران چې دی هغه به فری شي، د نیوکلیس په هغې باندې بیا اثر نه وي، ټیک شو. نو د چې دی اوس چې دی ډبل آئنایز څه مطلب دی، ډبل آئنایزیشن مطلب دا یي که نه چې مونږ سره ډبل چارج آئن مونږ سره جوړ شي، ټیک شو. ډبل آئنایز چې دی نو مونږ سره څه مطلب دی، موږ سره چې دی نو ډبل آئن موږ سره جوړ شي، ٹھیک شو. ډبل آئنز چې دی نو ډبل آئنز موږ سره راشي. اوس چې سنګل آئنایزډ نو هغې نه چې الکتران کله به لړی نو هغه چې دی هغه به سنګل آئنایزیشن خبره به وه. اوس چې مونږ څه چلو کو ډبل آئنایزیشن ډیفینیشن څه شی وي، د هغې ډیفینیشن دا وي چې مونږ څه چلو کو کله مونږ ایکس رے ریډیشن چې دی هغه مونږ په یو نیوټرل ایټم باندې اپلای کو، ٹھیک شو. ایکس رے نه بلکې لیزر ریډیشن موږ سره وي، ٹھیک شو. لیزر چې دی نو لیزر ریډیشن چې کله هم مونږه اپلای کو په یو نیوټرل ایټم باندې، ٹھیک شو. اوس موږ سره یو نیوټرل ایټم دی نو نیوټرل ایټم باندې چې مونږه کله هم دا لیزر ریډیشن اپلای کو، ٹھیک شو، هغه ډبل آئنایز شو. چې موږ سره نیوټرل ایټم کله ډبل آئنایز شو نو مطلب دا دی دا موږ سره څه شی وي، دې ته ویل کېږي ډبل آئنایزډ. نو د چې دی د صرف د یو ایټم والا د یو هغه ایټمز ډسکشن وکړو چې په هغې کې موږ سره یو الکتران وي
او چې کوم کې مور الکترون هغې باره کې ایکسپلینیشن ونه کوم. ها اوس د کله سپیکټرل لاینز ډسکس کوله ټیک شو. نو چې کله هم د سپیکټرل لاینز ډسکس کول د هایدروجن ایټمز والا ټیک شو نو هغه چې دغه یو بل سره ډیر زیات جوخ چوختو ټیک شو کلوزلی سپیس ټو یو بل سره د چې کله هم هغه سپیکټرل لاین ډسکس کول نو د څه چلو کو د په یو های پریسیشن انسټرومنت باندې چې دنو څه چلو کو دای ایگزامین کړل ټیک شو. نو هغې نه څه خبره موږ سره ووته موږ سره چې دی هغې نه دا خبر راووته چې موږ سره چې دی د دې هایدروجن ایټم د دې سپیکټرل دا سپیکټرل لاینز چې دی د دې منځ کې چې دی نو نور لاینز هم شته ټیک شو. دا سپیس چې دی اوس موږ سره دوه لاینونه دي دا دوه لاینونه دي د دې منځ کې چې دی د دې منځ کې چې دا کله مونږ دغه کو ډسکشن د دې کوو نو د دې منځ کې نور لاینز هم چې دی نو کلوزلی سپیس لاینز نور هم شته دی ټیک شو. چې کله مونږ د دې فاین سټرکچر ډسکس کوو ټیک شو. نو مونږ سره چې دی دا مونږ ته پته ولګېده چې د دوه لاینز یا دا مونږ سره چې کوم دا دوه لاینز دي په د دې منځ کې دا یو دوه لاینز دي د دې منځ کې چې دی نو نور لاینز هم کیدی شي ټیک شو. خو مونږ سره چې دی بور څه چلو کوو مونږ سره بور چې دی د فاین سټرکچر چې دی هغه ډسکس نه کوو مطلب دا دی چې د صحیح ډسکشن ونه کړو د دې سپیکټرل لاینز ځکه چې سپیکټرل لاینز چې دی نو چې کله مونږ صحیح سټرکچر ډسکس کوو مطلب دا دی ډیر کلوزلی چې دی مونږ سټرکچر ډسکس کوو د هایدروجن ایټم نو هغې منځ کې چې دی نو مونږ سره نور چې دی نو نور لاینز هم کیدی شي د دوو لاینزو منځ کې نور هم کیدی شي مطلب دا دی چې بېشماره لاینز کیدی شي منځ کې خو د چې دی د هغې باره کې ډسکشن ونه کړی شي ناکامه شي هغې باره کې ټیک شو. اوس تھرډ چې کوم دغه لیمیټیشن ډرابیک و هغه دا و چې دا سپیکټرل لاین چې دی نو په الکتریک فیلډ او میګنیټک فیلډ باندې چې د دې کوم دا سپلیټینګ کیږي نو هغه د ډسکس نه کړم ټیک شو. سپیکټرل لاین چې دی نو دا مزید هم موږ دا کولی شو سپلیټ کولی شو نو چې کله موږ الکتریک فیلډ اپلای کو او دا سپیکټرل لاین چې دی دا موږ سره سپلیټ شول نورو لاینز ته دغه شنو دې ته څه ویل کېږي دې ته سټارک افیکټ ویل کېږي او چې کله موږ سره سپیکټرل لاین چې دی سپلیټینګ وشي د میګنیټک فیلډ ذریعہ باندې نو دې ته ویل کېږي زیمن افیکټ ته ویل کېږي. دا به موږ په نیوکلیر فزکس کې په نیکسټ چپټر کې ډسکس کوو ډیټیل سره دا څیزونه ټیک شو. دې چپټر کې بس تاسو ته صرف پته ولګي چې دا ویل څه ته شي نو دا موږ سره د بور اټامیک ماډلز چې دی څه هغه لیمیټیشنز او ډرابیکس یو. اوس موږ سره څه شی دی اوس موږ سره دی ایکسایټیشن انرژي ما تاسو ته ویلو چې موږ سره ټرمز هم ډسکس کوو ایکس ری سره ریلیټډ نو په هغې کې چې دی لومبنۍ موږ سره ایکسایټیشن انرژي ده. ایکسایټیشن انرژي چې دی ډیفینیشن څه شی دی چې موږ سره یو الکترون دی ټیک شو. اوس موږ سره یو الکترون دی په یو شل کې ټیک شو. دې زه چل کوم دې زه دې نیکسټ شل ته بوتلل غواړم دلته یې راوستل غواړم چې کله زه دلته دې راولم نو دې دپاره به زه څه کوم زه به دې ته چې دی د یو الکترون ته چې دی انرژي سپلای کوم نو انرژي به څومره پکاري ماله نو چې څومره انرژي موږ سره یو الکترون چې دی د ګراوند سټیټ نه ایکسایټیشن سټیټ ته بوزي هغې انرژۍ ته څه ویلی کېږي ایکسایټیشن هغه عمره اماونټ اف انرژي چې هغه څه چلو کې یو الکترون چې دی د ګراوند سټیټ نه ایکسایټډ سټیټ ته بوزي. اوس موږ سره چې دی نو جرنل فارموله موږ ویلې وه د کوانټایز آربیټ چې دی موږ چې کله انرژي معلوم کړې وه نو موږ سره فارموله وه ای ان از ایکول ټو -13.6 ډیوایډ بای n سکویر الکترون وولټ دا موږ سره هغه د انرژي فارموله وه. اوس موږ ویلي دي چې ګراوند سټیټ کې موږ سره n څه وي هغه موږ سره 1 وي نو n چې کله زه په دې فارموله کې پټ کړم نو ما سره چې دی ما سره به څومره انرژي راشي E1 انرژي به ما سره -13.6 الکترون اوس n is equal to 2 چې دا موږ سره د دې ځای نه موږ سره ایکسایټیشن سټیټ سټارټ شي.
एक्साइटेशन انرژي لیولز موږ سره یا एक्साइटेशन स्टेट्स موږ سره شروع شي. نو چې کله زه دې کې په جرنل فارمولا کې زه 2 پټ کوم نو ما سره به E2 برابر راشي 13.6 او ډیوایډ بای n په ځای به زه 2 پټ کوم نو چې کله ما 2 پټ کوم نو دا به ما سره برابر راشي E2 چې د E2 به ما سره برابر راشي لاندې به 4 شي لاندې چې کله 4 شي نو 13.6 چې کله زه په 4 باندې ډیوایډ کوم نو -3.4 الکترون ولټ په ما سره راشي. اوس مال سوره انرژي په کار ده چې زه دا الکترون چې د ګراوند سټیټ نه ایکسایټډ سټیټ ته بوزم نو موږ سره انرژي ډیفرنس وي موږ سره د دوه انرژي ډیفرنس وي ټیک شه موږ سره د ایکسایټیشن انرژي به موږ ماینس کو د ګراوند سټیټ انرژي نه نو ما سره چې دی هغه ایکسایټیشن انرژي به راشي. اوس موږ E2 چې هغه فایند کړی هغه 3.4 موږ سره -3.4 راغلی دی او د ګراوند سټیټ انرژي موږ سره دا وي منځ کې ماینس وي او -13.6 الکترون ولټ چې کله زه پټ کوم نو ما سره به هغه ایکسایټیشن انرژي سوره راشي 10.2 الکترون ولټ چې دا ما سره ایکسایټیشن انرژي راشي. اوس چې کله زه ایکسایټیشن سټیټ n = 3 زه کله پټ کوم نو ما سره به ایکسایټیشن انرژي سوره په کار وي هغه به ما سره 12.1 الکترون ولټ په ما سره په کار وي. دا موږ سره د ایکسایټیشن انرژي خبره اوس موږ سره ایکسایټیشن پوتنشل خبره وي. اوس ایکسایټیشن پوتنشل څه ته ویل کېږي نو ایکسایټیشن پوتنشل موږ سره پوتنشل موږ له دوره پوتنشل په کار دی ډیفینیشن څه دی چې موږ سره څومره پوتنشل په کار دی چې موږ یو اټم چې دی هغه ایکسایټ کو نو هغه پوتنشل ته هغه پوتنشل ته ایکسایټیشن پوتنشل ویل کېږي. اوس الکترون دی موږ سره الکترون له اوس انرژي په کار ده موږ سره الکترون دی هغه له انرژي په کار یا الکترون موږ ایکسایټ کول غواړو یا الکترون چې دی ایکسلریټ کول غواړو نو چې ایکسلریټ کول غواړو موږ نو موږ څه چل کوو موږ پوتنشل ډیفرنس چې دی هغه اپلای کوو په ورډ کې به چې موږ پوتنشل ډیفرنس چې دی هغه اپلای کوو نو موږ سره به الکترون ایکسلریټ کیږي چې کله موږ سره الکترون ایکسلریټ شي نو هغه به څه انرژي ګین کی ٹھیک شو چې انرژي کله ګین کړه نو موږ سره به ایکسایټیشن پوتنشل راشي موږ سره. اوس موږ سره فرست ایکسایټیشن پوتنشل موږ سره څه شی وي هغه موږ سره وي 13.2 الکترون ولټ او ایکسایټیشن انرژي موږ ډیسکس کړی و چې هغه موږ سره 10.2 الکترون ولټ کې راځي ایکسایټیشن انرژي او دا موږ سره ایکسایټیشن پوتنشل چې موږ یو الکترون چې دی هغه ایکسایټ کو د ایکسایټیشن د پاره چې دی موږ همیشه چې دی نو پوتنشل چې دغه به اپلای کو پوتنشل ډیفرنس به اپلای کو نو پوتنشل ډیفرنس چې موږ د ایکسایټیشن د لپاره اپلای کو نو هغه ته ایکسایټیشن پوتنشل ویل کېږي. اوس موږ سره آینایزیشن انرژي د آینایزیشن انرژي چې د ستا ویل کېږي اوس موږ سره یو الکترون دی په یو اټم کې موږ سره یو الکترون دی اوس دا الکترون چې دی زه د اټم نه وباسل غواړم ټیک شه دا ما سره نیوکلیس دی اوس دا الکترون چې دی زه د اټم نه بالکل وباسل غواړم نو مالا به سوره انرژي په کار وي مالا چې څومره اماونټ اف انرژي په کار وي چې زه څه چلو کوم زه دا الکترون چې دی د اټم نه وباسم نو زه به کم انرژي لیول ته ځم هغه به n = انفینټي ته نو ما سره به چې دی د اټم نه دا الکترون چې دی دا به اسکیپ شي مطلب دا دی نه به دا الکترون چې دی بهر وځي. ها نو موږ سره چې ډیفینیشن د دې څه دی چې موږ له sufficient amount of energy په کار ده چې هغه څه چلو کې یو اټم یې ابزرو کی چې انرژي کله یو اټم ابزرو کړه نو هغه الکترون چې دی بس چلو شي هغه به ریس شي مطلب دا دی برابر شي انفینټي انرژي لیول ته بلر شي چې انفینټي انرژي لیول ته هغه کله الکترون لړې نو الکترون چې دی الکترون بس چلو شي الکترون به د دې اټم نه فری شي مطلب دا دی په هغې باندې به د نیوکلیس اثر نه وي ځکه چې هغه خو د اټم جدا شو چې کله د اټم نه جدا شو نو مطلب دا دی د دې اټم چې دی نو څه د دې الکترون چې دی نو الکترون باندې به د هغې اټم چې دی د نیوکلیس او دغه اثر نشته نو مطلب دا دی د الکترون چې دی د دې اټم نه کمپلیټلی چې دی مونږ څه چل کړو ریموو کړو نو چې مونږ څومره انرژي د هغې دپاره ورکړه د اماونټ اف انرژي موږ ورکړه منیمم اماونټ اف انرژي مونږ ورکړه او هغه الکترون چې دی هغه څه چلو شو هغه د دې اټم نه جدا شو نو هغې ته څه ویل کېږي آینایزیشن انرژي ورته ویل کېږي ٹھیک شه منیمم اماونټ اف انرژي
required to ionize atom چې موږ سره minimum amount of energy چې دی موږ سره موږ ورکو او اټم نه الکترون چې دغه جدا شو نو یا چې دی یا موږ سره اټم آینایز شو نو دې ته څه ویل کېږي ته آینایزیشن انرژي ویل کېږي اوس انرژي اف آینایزیشن چې دا به برابر وي هغه به موږ سره برابر وي د انرژي اف الکترون ان ګراوند سټیټ موږ سره آینایزیشن انرژي به د انرژي اف الکترون ان ګراوند سټیټ چې په ګراوند سټیټ کې موږ سره د یو الکترون څومره انرژي وي نو هغه به د انرژي اف آینایزیشن وي موږ سره اوس د هایدروجن اټم لپاره آینایزیشن انرژي څومره پکار وي 13.6 الکترون ولټ موږ سره پکار وي نو دا موږ سره آینایزیشن انرژي و اوس موږ سره پوتنشل ډیفرنس آینایزیشن پوتنشل له چې څنګه موږ ډسکشن کړو ایکسایټیشن پوتنشل موږ له پوتنشل پکار دی چې موږ څه چلو کوم دا اټم چې دی آینایز کو پوتنشل ډیفرنس چې نو چې موږ اپلای کو موږ سره دا اټم آینایز شو نو دې ته څه ویل کېږي ته آینایزیشن پوتنشل وته ویل کېږي ښه اوس هایدروجن اټم چې دی موږ سره هغه یو آینایزیشن انرژي وي ٹھیک شه د هایدروجن اټم چې دی موږ سره یو آینایزیشن انرژي وي چې هغه وي n = انفینټي مطلب دا دی موږ چې کله انفینټي انرژي لیول ته لړ شو نو دا به د آینایزیشن انرژي شي آینایزیشن انرژي چې دا موږ معلومه کړې ده 13.6 بلکې دا چې د موږ سره n = انفینټي دا موږ سره څه شی وي دا موږ سره هغه انفینټي انرژي لیول وي ها موږ سره چې د یو اټم چې نو هایدروجن اټم چې نو موږ سره آینایزیشن انرژي یو کې دی شي او موږ سره ایکسایټیشن انرژي چې هغه سیورل کې شي د دې خبرې مطلب دا چې موږ هایدروجن چې دی اوس موږ هایدروجن چې د ګراوند سټیټ نه اوس موږ سره ګراوند سټیټ ته هایدروجن په ګراوند سټیټ کې دی د ګراوند سټیټ نه چې موږ کله دی ایکسایټډ سټیټ ته بوته نو ایکسایټډ سټیټ نه چې دی چې کله بیا ګراوند سټیټ ته راځي نو دی به مطلب دا چې ګراوند سټیټ نه موږ ایکسایټډ سټیټ ته بوته نو دا یو سټیټ شو اوس موږ سره ایکسایټیشن سټیټ یو نه وي بلکې بېشماره کېدی شي اوس n = 2 دا موږ سره ایکسایټډ سټیټ دی n = 3 دا موږ سره ایکسایټډ سټیټ دی مختلف موږ سره ایکسایټیشن سټیټس دي نو مطلب دا دی چې موږ سره د هایدروجن اټم ایکسایټډ سټیټس ایکسایټیشن انرژیز چې دغه موږ سره ډېر دي او آینایزیشن انرژي چې دغه یو ده نو دا موږ سره آینایزیشن پوتنشل دا نن لیکچر دي سره ریلیټډ کو تاسو څه قسمه کوېسچن وي تاسو کولی شئ ان شاء الله نیکسٹ کې به موږ ایکس ریز چې ډسکشن کو نو د آینایزیشن پوتنشل او د ایکسایټیشن انرژیز دا به موږ په هغې کې استعمالو